درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ناصري صاحب د لطیف ورور او د حاجي صاحب عبدالرحمن پر تبصرو باندې ستاسو تبصره هم غواړم. یو پله غواړم چې پوښتنه تا کړې وه د هغې ځواب هم درته درکړم. په هیڅ صورت په اشتباه کې امریکایان بمبارد نه کوي، نه د دوی سره دا شی چې وایي اشتباه مو وکړه، دا یوه اشتباه نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي، لس نه دي، سل نه دي. تاسې وګورئ د نړۍ یو زبرځواک د سپورټ د ډګره څخه، د صحت د ډګره څخه، د ټکنالوژۍ اوس د ساینس د ډګره څخه او د هر ډګره څخه امریکا یکتاز دی په ټوله نړۍ کې. ته ګوره دوی په مریخ کې ګرځي، د دوی سره هیڅ انسانان په مریخ کې نسته، دوی په وسایلو باندې هلته لاره او ګودر پیدا کوي په مریخ کې. او دلته چې د ده خپل ټانک دی او د سر په سترګو ورته ګوري او د ده څه ورک دی، د دې سوال نه دی چې څوک وژني یا نه وژني، افغان دی وژني. ما مخکې درته وویل موږ ته مهمه نه ده چې دا قومندان صاحب یې په شهادت رسولی، موږ ته هر څوک هر افغان مهم دی. د افغانستان د خاورې هر سړی چې تر ړندو بمباریو تر بمبارد لاندې راځي موږ ته هغه مهم دی. لکه دې وروڼو چې وویله د دې دپاره یو بنیادي، تاسې وګورئ زموږ پر ککرۍ باندې، زموږ پر سر باندې 40 کاله کېږي چې اور بل دی. په دې 40 کاله کې یو باتور موږ نه کوي پیدا چې یو سطل اوبه راواخلي دا زموږ پر ککرۍ باندې واچوي چې دا یې وساتل په اندازه باندې دا اور زموږ څه مړ کړي. نه دا مخکې حکومت کړې ده او نه به هم دا اوس حکومت وکړي. دا حکومت چې د بل چا په اذان باندې روژې ماتوي او روژه ماتونه نور خلک ورته راوړي، هېڅکله نشي کولی چې هغه په مقابل کې دی داسې یو عمل ښکاره کړي چې یا د وطن احساس په هغه کې معلومیږي یا د انسانیت احساس په هغه کې معلومیږي. ناصري صاحب ګورئ دقیقا دا سره منم چې مونږ افغانان مجبوره یو او دا زموږ مجبوریت د دې سبب شوی چې هر هغه هیواد چې هره پټه اجنډا، هره شومه اجنډا، هره ککړه اجنډا ولري دلته ډېر زر تطبیقولی شي، زموږ مجبوریت نه ګټه اخیستلی شي. ولې کله ناکله تاسو فکر نه کوئ چې د مجبوریت غږ هم که اوچت شو دا به مثبت تاثیر ولري؟ دوه بیلګې په پخواني حکومت کې د بمباریو، د شپنیو عملیاتو او د خپلسرو عملیاتو په اړه پخواني حکومت غبرګون ونیوه. تاسو شاهد یاستئ چې د ماکرسټال په وخت کې دقیقا د عملې کمې شوې، شپني عملیات بند شوه، د کورونو پلټل بند شوه، له زندانو څخه د افغانانو د راخوشي کېدلو پروسه پیل شوه. د مجبوریت غږ هم نتیجه ورکړه. په دې حکومت کې کله چې داسې وویل شو او داسې هدف و چې په پاکستان کې د طالب مشران له عمران خان یا صدر اعظم سره کینی او هلته د عرب له ولی عهد سره هم وګوري، افغان حکومت غبرګون وښوده، ویل چې دا څه کوئ تاسو، له یو خوا بندیزونه پرې لګوئ، له بل خوا په آزاد ډول باندې تاسو ځئ راځئ او پاکستان کې بیا د هغه هیواد سره یې کېنوئ چې گویا هغه د دې هیواد د دې ډلې اصلي هغه تمویل کوونکی په ظاهرا یا په باطنا کې شته. څنګه دا کار کوئ؟ تاسو ولیدله چې دا ناسته وځنډېدله. یعنې موږ افغانان که مجبور هم یو خو د مجبوریت مسؤلیت مو نه ده ادا کړی، د مجبوریت غږ مو نه ده اوچت کړی. که موږ یې اوچت کړو تاسو فکر نه کوئ چې موږ به نتیجه ترلاسه کړو؟ یو خو د امریکایي ځواکونو یا د امریکایي لوړپوړو چارواکو کړنې دا غیر منظم او غیر د پلان څخه نه دي، دا مطابق د پلان را روانې. تاسې وګورئ چې د سولې خبرې څونه سره رانږدې سوي د خلکو په نیز، مګر صرف امریکایانو غولول کول. ام یې طالبان خطا ایستل، ام یې د افغانستان ملت خطا ایستی، ام یې دولت خطا ایستی. او بل چې تاسې ووایئ چې زموږ مجبوریت دی، موږ خپل د خلکو او خاورې سره هېڅ مینه نه لرو. که موږ د خپلو خلکو سره، موږ د خپلې خاورې سره مینه ولرو، نه تنها چې د مجبوریت غږ به یو ځای ته رسېږي، د مجبوریت نه راودې خواته یعنې په ټیټه سویه کې به زموږ غږ یو ځای ته رسېږي. بدبختانه موږ کم خلک چې زموږ په سیاسي لیډران ځان معرفي کوي یا د سیاسي ډلو مشران ځان معرفي کوي یا داسې ځانونه مشران معرفي کوي، هغه خلک خپله په مصیبت گرفتاره او د وطن د مینې احساس ورسره نسته. هغوی د مړي و سر ته ګوړې لټوي. موږ په وینو کې لامبو، موږ ټولې ورځې هره ورځ هره ثانیه هره دقیقه زموږ د وینې ولې روانې دي. د دې دپاره چې یو منظم
خلک پیدا سوي وای هغه خلک چې دغه حکمت پکې شته د هغو سره دونه توان او طاقت نشته او یا د خلکو توجه ورته نشته. بلکل ستا خبره فرموده که موږ غږ پورته کړو موږ به هر څه موږ لاسته راوړی سو. حتی پر دغه اډو باندې چې اوس راغلي دي د اډې په څه خطر دلته پرتې دي. که ډیموکراسي وایي خو ډیموکراسي خو هغه ډیموکراسي جوړه کړه چې هغه ډیموکراسي جوړه کړه چې نصري صاحب بخښنه غواړم د امنیتي تړون په مقدمه کې راغلی دي د دې تړون لاسلیک به د افغانستان د صلح او ثبات لامل ګرځي. وګورئ موږ له 4 کلونو وروسته نه صلح لیدلې ده او نه ثبات مو لیدلی ده. ورځ تر بلې ولسوالۍ سقوطېږي، ورځ تر بلې ولایت سقوطېږي، ورځ تر بلې د طالبانو حاکمیت دلته ډېرېږي، ورځ تر بلې نورې ترهګریزې ډلې رامنځته کېږي. نو د دې امنیتي تړون ګټه بیا د افغانانو ته څه ده؟ په هغه وخت کې هم ولسونو خلکو بااحساسه خلکو وطن چې د وطن سره یې مینه درلوده موږ د دغه میډیاو د لارې نارې کړې چې دا زموږ په زیان دی دا زموږ په زیان دی دا زموږ په زیان دی دا تړون. هغه وخت هم زموږ په زیان و چې امضا سو. هره ورځ چې امضا سوي هره ورځ چې پر دې تړون باندې اضافه سوي زموږ مصیبتونه زموږ تکالیف زموږ زحمتونه زموږ وژنې زموږ زخمي کېدل دا دغه کړی دي زیاتوالی یې کړی دي کمبود یې نه دی کړی. اوس هم موږ ته هغه تړون زهر مطلق دی. مخکې هم راته زهر مطلق و افغانانو ته او وروسته به هم راته زهر مطلق. بیا هم یو اړیکه لرو. رحمت الله ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ستړي مه شئ ورور. خیر اوسئ جناب نصري صاحب ټولو کارکونانو ته د زړه له سلام کوم. علیکم السلام. ډېره محترمه ډېره نیکه موضوع مې کړې ده. خدای تعالی دې وکړي چې دغه خبرې څوک اوري دغه هر مؤمن مسلمان هر افغان خپل ځان باندې عملي کړي دا کار مشکل ټول حل کړي. دغه وطن د دغه وطن هر افغان لکه خپل شرعي پټي نه داسې دفاع وکړي لکه له خپل کور نه له خپل پټي نه دفاع کوي. والله که نه ملي اردو ته حاجت وي نه امنیت ملي ته حاجت وي نه دغه خارجي کړیو ته چې په حیث د ځان د خدمت د مستر د خدمت د خلکو ځان ګرځوي چې موږ سیاسیون وي. والله که دې ته حاجت وي د دغې روژې میاشتې په خاطر د له دوی نه د خدای تعالی کلام ورته وړاندې کوو چې قید د افغانستان د دغه مظلوم ملت غږ واوري. زه تاسو ته ګورم تاسو خو ما نه وینئ چې مسلمانانو حال تېرېږي. د مسلمانانو حال څه دی؟ کور جګړې روانې دي خلک اقتصاد کېږي. خلکو له دې روژې میاشتې په خاطر بېګا ته روژه ماته یې نه لري او دوی اقتصاد کېږي وایي راویلېږه. هر کور ته چې لاړ شئ اطراف ته چې لاړ شئ اطراف حالات داسې درې رقمه حکومت دی. یو د جاسوسانو حکومت دی، یو د ISI د ایجنټانو حکومت دی، یو دغه د افغانستان د دغه خلکو چې شخصي غرایز سره لري ماخستان چاپاس یو د چاپې حالات تاسو ته نه معلومېږي. والله ټول ملک 4 د ولایتونه ټول په غم کې اخته دي خو هېڅوک یې په ځان نه عملي کوي. 4 د ولایت افغانستان د 4 د سوالیان لري. په والله قسم درته خورم چې له دروازې نه راوځي او د دروازې د باندې خدمت یو والي والله هیکه کړی په یو کس باندې. والله که نه په ناصري صاحب باندې نه په جناب محترم نه په تا جوړ شي نه په ما جوړ شي خلکو ټولې چغې ورکړه دغه چغې څوک نه اوري. موږ په دروغو مسلمانان یو. که په دروغو مسلمانان نه وای والله که دا یهود نصوارا لږه جاره باندې کامیاب شوي وای. او په دې باندې خو لکه جناب ناصري صاحب چې ویلې دا خارجي سیاست د خارجيانو په ټول ملک کې موږ ته ولاکه مېلمستیا کړي. دا د مېلمستیا د خپلو شخصي عرایضو ده. ته ولا دا اوس هم زه په سیاست کې غږېږم خو له ډېرې مجبورۍ نه غږېږم. دا درد راباندې شوی ته دغه ځای ورسېدم. 40 کاله د حالات ښه سوچ کوئ او د ګړو کارخانه نه شو جوړولی. راسه په کوم ولایت کې غواړې څه مرمۍ غواړې څه پیکا غواړې څه راکټ غواړې څه لاشتادله غواړې هر راز یې کور موجوده. ته خدای امنیت ملي نه ده خبر اردوی ملي نه ده خبره جناب والي صاحب نه ده خبر ما قمندان صاحب یولي نه ده امنیت نه ده خبر بلې خبر تکوم با والیانو کار کوم یا قمندان یا والي صاحب خبر دې ورته کړلې قندار والا تعالی دې دغه ملک خاطر هغه دنیا ورته ګوره گزار رازق صاحب وګوره یا تا محمد نور
رئیس جمهور هم نشو ایسته کولی. چې دغه ملت به ځان راټول کړ، کار کم وو، کار کم به ځان راټول کړ. والله چې یو واري خدمت کړی یو ناصري صاحب محترم لازم په یاد کوم، په یاد کې بل په یاد کې خو سړي د پانه د کړی چې د پانه دې چې یو په ولایت کې د پنځو خبر پنځه کسان رښتیا د پاپ خاطر د دغه وطن د خدمت خاطر باندې د خپل وظیفه د یو بوري لکه خپل عرض دغه خپل 8000 روپۍ معاش اخلي. ډیرو بخره خبره سره دغه د یو بوري د 8000 روپۍ معاش اخلم لګنه معاش د پاوکی ولا تر مخامه شمراوي تر مخامه شمراوي نورم بخنه غواړم وخت دی. السلام علیکم رحمت الله. دقیقاً زموږ دغه شهید سرتیري هر یو لدی خاورې څخه د دفاع په لاره کې شهیدان شوي دي، دفاع یې کړې ده، ولې دا چې نتیجه یې نه ده ورکړې تر شا یې هغه څه دي چې زموږ مسؤلین زموږ غږ نه اوري او دوی خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. دقیقاً چې عام افغانان تر پوزې راغلي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې نه بازګر پاتې، نه ترکاري فروش پاتې ده، نه دکاندار پاتې ده، نه قصاب پاتې ده، ټول سیاست ته یې مخه کړې ځکه چې دردونه اوس دومره ډیر دي چې ټول یې راپخ کړي دي په دې حالاتو کې او هر یو د نظر څښتن شوی دی اوس په ټولو مسایلو کې ځکه چې درد او غم ډیر لیدلی. ولې تر څو چې زموږ مسؤلین زموږ غږ اوچت نه کړي نتیجه به یې دومره نه اوسي ځکه چې زموږ استازي دوی دي، موږ دوی ته رایه ورکړې ده د افغانانو په توګه، خپل مسؤلیت خپل هغه د ژوندانه هغه ټول آلات مو دوی ته سپارلي تر څو دوی د اساسي قانون په رڼا کې چې لومړنی مسؤلیت دا دی چې د افغانانو د ژوند د امنیت او د سر د خوندیتابه مسؤلیت لري. دوی باید له نړیوالو سره په ځانګړي توګه له خپل ستراتیژیک ملګري امریکا سره په دې برخه کې هغه ډول لابیګري وکړي، هغه ډول ډیالوګي ژبه پیدا کړي چې زموږ او ستاسو د افغانانو په ټوله کې ژوند خوندي شي. مسؤلیت د دوی د ډیره حده پورې چې دوی باید ادا کړي. ناصري صاحب هم خپله تبصره ولري. ناصري صاحب مهرباني فردي مسؤلیت تاسو فکر نه کوئ چې هر یو ادا کړی ده؟ زما او ستا په شمول دغه ورور په شمول ګورئ د هم درد لیدلی دی، زنګ یې وهلی، له موږ سره خپل نظر شریک کړی دی او درد یې شریک کړی. دا پر دې معنی چې هر یو افغان په فردي ډول باندې خپل مسؤلیت ادا کړی، ولې نتیجه موږ ځکه نشو اخیستلی چې زموږ هغه چاته چې موږ مسؤلیت ورسپارلی هغه زموږ مسؤلیت په سمه توګه نه ده ترسره کړی او زموږ غږ نشي اوچتولی. یو تعداد ولسونو یو تعداد خلکو خپل مسؤلیت په انفرادي ډول ادا کړی، مګر یو تعداد خلکو په دغه مسؤلیت کې نور هم برخه اخیستې ده. د بیلګې په ډول که یو سړی په نامه یا د علیفور یا د بل کوم مجرم چې وحشتناکه مجرم وختي چې د دولت د خوا دغسې اشخاص او افراد گرفتاره کیږي نو موږ بیا په اپتو د کابل ښار، د مزار ښار، د تخار ښار، د بل 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 دا ښارونه په اپتو بندوو. د هغه موږ ملت بل څوک نه دی، بیا د دغه مجرم په دفاع کې راوځو او وختي چې د تکلیف سره مخامخ کیږو بیا موږ وایو چې مشران موږ ټوله چې د وطن په مینه کې ډیر ضعیفه احساس لرو. د وطن سره هغه مینه چې پاکستانی لري، هغه مینه چې هندو لري، هغه مینه چې انګریز لري، هغه مینه چې امریکایي لري، موږ هغه مینه هیڅکله نه لرو. او بل لکه دا ورور چې ویلي چې په ناصري صاحب او په ما او جبران صاحب ښاغلي جبران صاحب په تا باندې نه جوړېږي. زه بیا وایم چې د ځان نه یې شروع کړو، زه د ځان نه شروع کړم، ته د ځان نه شروع کړي، هر څوک د ځان نه شروع کړي. امید خدای ته شته چې یو نتیجه ورکوي. او که کروزینګ والا او څه موږ تمه لرو چې هغه دې د دولت په بودیجې، یعنی زه چې دا اوس را روان وم زموږ د کور مخ ته یو دولتي کروزینګ یو ساعت چالانه صاحب ته ولاړو، صاحب په کور کې وو او لاندې دولتي کروزینګ یو ساعت چالانه ولاړو. د خدای هم نه بیریږي، روژه به هم یا په خولې یا به نه عالم الغیب خدای دی، د خدای هم نه بیریږي، د وجدان هم نه بیریږي، د ایمان. دا زموږ مشران لیډران سوله. راغلو و دې ته که موږ خپل راتلونکي ته سوچ ونه کړو، موږ د یو اتفاق و اتحاد پر لاره باندې ولاړ نه سو، موږ غلط خلک یو پارلمان ته معرفي کړو، هغو ته رایه ورته ورکړو، موږ د جمهوري ریاست لپاره خلک داسې خلک تعین کړو چې هغه خپل سا نه سیستی د چوکیو د قدرت په مقابل کې. موږ به هر وخت وژه کېږو به، مرو به هم لکه مخکې چې ما درته وویل د داسې جابرانو لکه امریکایان
د دې خو بیخي په موږ باندې ښه زور رسېږي. نه زموږ غږ ملل متحد واورېدی، نه زموږ غږ حقوق بشر واورېدی، نه کوم نور نړیوالو سازمانونو زموږ غږ واورېدی او نه بیا هم واوري. ولې موږ خپل په منځ کې چې یو، موږ خپل په منځ کې اتفاق نه لرو، موږ خپل په منځ کې یوه ژبه نه لرو، موږ په خپل منځ کې اتحاد نه لرو. کاشکې د 5 نفرو نورو دا نظر جبران صاحب لکه تا چې درلودی چې دغه اډې موږ په امریکایانو ته او بل ته ګوره د امریکایانو غولول چې موږ سره کوي 1,20,000 نور روان دي او دی وایي چې د افغانستانه زه وځم. ام طالب خطا باسي په دې نامه چې زه د افغانستانه وځم، ام ما خطا باسي. یو بنیادي کار موږ ته ونه سو په دغه 18 کاله کې چې زموږ د وینو ولې وبهیدې، یعنی که یو بند دغه د ولو اوبو ته دغه څه شاید 200-300 میګاواټه انرژي برېښنا د دغه وینو په د ډاینامو په چلولو سره موږ ته لاسته راغلي وه 300-400 میګاواټه برېښنا موږ ته لاسته راغلي. زموږ وینې په ولو په سیندو باندې روانې دي. یعنې موږ خپله ملامت یو. کله چې تر ډېره اندازې موږ خپله ملامت یو. کله چې موږ د یوه شهید قیمت 1,00,000 افغانۍ دوی ته تعیین کړی ده او د یو ټپي هغه هم نه ورسېږي، 50,000 افغانۍ تعیین کړی ده، خبره چې هغه هم نه ورسېږي، نو بیا امریکایان ملامت نه ده. امریکایانو ته دا د دوی وژل داسې دي لکه د یو مرغۍ وژل، نو ځکه چې سړی پرې نه خوږېږي که نه. موږ مسؤلیت ده. یو اړیکه لرو، دا به واورو. تاسو به خپل ستاسو نظر هم بیا له ځان سره لرم. علي اغا صاحب موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ستړي مه شئ. السلام علیکم و خدا بخیرت کنید. تشکر برادر عزیز، شما خوش آمدید. ایمان کرم خوب هستم. بله ما لغاز مدولت لوگر همه مقصر امریکایان نیست، همه خارجی ها هیچ مقصر نیست. مقصر که از خود مقصر هستیم، طالب مقصر است. اگر فکر باشه دیروز نه پریز پاکستان آمد که طالبان آورد در داخل خاک افغانستان، اردو ملی پلیس ملی او رو زد گرفتاندش، اما سبن موترش به دست اردو ملی آمد. بازی طالبان باز جواب رایی که اینمی امریکا از طریق قویسه پاکستان فکر کنه اسرائیل دوم دنیا. این کشور که یک هست بدون اسلامی نیست، 700 داره مدرسه داره امریکا در پاکستان و در تعلیم مده دست مده به نام طالب داخل افغانستان داری میکنه. این کل پروژه که هست پاکستان به خاطر که سلنجر آیسای پاکستان اردوی ملی گرفت که قطعش گرفت امریکا از اردوی ملی افغانستان یا از پلیس. خوب فکر بگیرید، دقیق بگیرید. مشمول تباه میکنه، مشمول ذلیل میکنه، ولی اما امریکا مقصر نیست، خود ما مقصر هستیم. اشرف غنی باید بگه، دکتر عبدالله بگه، دیگر اخبارا بگه، دیگر اخبارا چرا خط چوب خدا گتا؟ من به طریق خبرش ما میام بگیم من نشنیدم ما. تشکر برادر عزیز. مثل لنگر که اردوی ملی افغانستان آورد، مثل خاردار پران چرا نگو به مردم؟ چرا به ملت نگو؟ تشکر اینمی قطعی را گیر با قطعی را داده. تشکر. تشکر. مننه کوم. وخت مو هم لنډ دی. په لنډو خپل نظر را سره شریک کړي. نصري صاحب هم د خپرونې په وروستي حالت کې له موږ سره دا بحث راجع باندې کړي. نصري صاحب زه بیا راګرځم همدغه ته چې کله زموږ د یو شهید قیمت 1,00,000 افغانۍ او د یو ټپي قیمت مو 50,000 افغانۍ شي او د ام ټي اي تړون چې کله لاسلیک کېده نو بیا مشرانو ویلي چې به ما کلان کلان سرشان پارتین کنه. دا پر دې معنا چې موږ خپل ارزښت خپل د دوی په وړاندې له لاسه ورکړی ده. نو کله چې زموږ مشران چې زموږ د مشرتابه دعوی کوي او وایي چې یوازې او یوازې مونږ یو چې جهاد مو کړی، یوازې او یوازې مونږ یو چې تاسو ته آرامي راوستلی شو او یوازې او یوازې مونږ باید په بقا کې اوسو چې تاسو آرامه اوسئ. دوی چې کله دغه ډول احساس پردیو ته ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند دوی ته د منلو وړ یعنی ارزښت ورته نه لري، دوی بیا نه دي ملامت لکه رحمت الله علي اغا ورور چې ورته اشاره وکړه. علي اغا ورور خو ډېره ښه اشاره وکړه. تاسو خپلې خبرې مه هېروئ. یو اړیکه ده، به ډېر وخت پاتې شي، مصرف به ډېر وشي. حنیف ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني. سلام علیکم. بله. سلام علیکم جبران. علیکم السلام. علیکم السلام. جبران صاحب تاسو ښه پیغام مشوره اخیستې. جبران صاحب ته خو ډېر ښه سړی، خدای دې کامیاب لاره. خو دغه حکومت چې ځانونه شهیدان کړل، ما دوه بچیان کې شهیدان کړل. حنیف بخښنه غواړم حنیف ورور ستاسو غږ حنیف ورور بخښنه غواړم ستاسو غږ مونږ سم نه لرو، نو وخت به هم ضایع شي او مصرف به هم تاسو باندې راشي. بلې که ځای مو تغییر کړئ او د تلویزیون غږ مو که اوچت وروی کړئ نو غږ به مو ښه شي. غږ مو ښه نه ده له مونږ سره. الله دې کامیاب لره جبران صاحب. تا د خدای تعالی ډېر عمر درکړي. ته ډېر یو
هیله کوم حنیف ورور غږ مو لږ زره ښه نه ده، بخښنه غواړم که ځای زه خو پیسه هم نه پوهېږم. بلکل زما هم ستا په خلاص بخښنه غواړم چې اړیکه باید پرې شي. که تاسو بیا زحمت وباسئ او که پوښتنه یا تبصره لرئ راسره شریکه کړئ، له سره زنګ ووهئ، غږ به انشاءالله ښه شي. ناصري صاحب مهرباني. یو لویه بدبختي زموږ دا ده چې موږ خپل ستونزې پر پاکستان ورغورځو، خپل ستونزې پر ایران ورغورځو، خپل ستونزې پر تاجکستان ورغورځو یا پر امریکا ورغورځو یا پر بل ورغورځو. نو موږ خو هم انسانان یو، موږ خو هم شعور لرو، موږ خو هم استعداد لرو، موږ خو هم وطن لرو، موږ خو هم ایمان لرو، موږ خو هم وجدان لرو. موږ د دې ټولو څه استفاده نه کوو او راځو وایو چې پاکستان داسې زموږ سره کړي. نو موږ څه بلا وهلي یو، په موږ څه آفت نازل شوی دی چې د تعلیم ضد یو، د ساینس ضد یو، د ټکنالوژۍ ضد یو، د سړک او د فابریکې ضد یو، د پل او پلچک ضد یو. او بیا دا غوښتنه د همسایګانو څه موږ کوو چې یا د داسې نورو خلکو څخه چې پر موږ شاوخوا یا په سیمې کې راګرځېدلي دي د هغو څخه دا غوښتنه ولرو چې هغه لویه کوربچه یا توشکه موږ ته راایله او ته ورسره هغه د بوټو په ځای کې کښېنه. بیا هم حنیف ورور زنګ وهلی ده، بیا به واورو انشاءالله، بیا به راوګرځو. مهرباني ستړي مه شئ. جبران السلام علیکم. وعلیکم السلام. وبخښئ ستاسو تماس له موږ سره مخکې سم نه و. اورې او مهرباني وروره د ما 2 زامن شهیدان شول په ملي اردو کې. 9 کال معاش یې پاتې دی، 15 کال معاش یې پاتې ده. دا څه رقم حکومت هغه خپل هغه معاشو حقونه خو دی راکړي. زه په ملا عملیات یم، په کور کې پروت یم. باید جبران صاحب د تا طرفه د شهیدانو مليلینو وزارت هغه ورسېږي چې د شهیدانو حق ورکړي چې ورکړي. په اردو ملي کې شهیدان شوي دي 15 کاله 4 کاله وظیفه په نادادي او سنګین کې وکړله. سخت حالات یې تېر کړه چې زامن مې ژوندي وو، پیسې راته راتلې. نن سبا مې څوک پوښتنه نه کوي، در په در ګرځم چې ورته نن کېږي سبا کېږي، بیخي کېږي نه. دا 15 کال معاش یې نه ده راکړی ما ته. مننه کوم حنیف ورور. هیله دا ده چې مسؤلینو ستاسو جبران صاحب ته وخوره، په خپله یې ته وخوره، یا یې در سره میلمه که دا د شهیدای معلولینو وزارت هېواد ته معاشونه نه ورکوئ. حتما انشاءالله دا مسله به موږ تعقیبوو. تاسو هم زموږ خپرونې تعقیب کړئ. انشاءالله په دې اونۍ کې زه ژمنه کوم چې کوشش به وکړو چې مسؤلین له ځان سره ولرو، خصوصا د ملي ځواکونو د تقاوت او یا هم د هغو شهیدانو چې د وطن د ساتنې لپاره خپل ځانونه قربان کړي او اوس بیا ورسره دغه ډول چلن کیږي چې معاشونه یا هغه تقاوت یې نه ورکول کیږي. دغه واقعا هم چې دردونکی حالت ده. هیله دا ده چې اوس هم مسؤلینو ستاسو غږ اورېدلی وي او دغه غږ تر هغو چارواکو ورسوي چې هغوی تل دا ویاړ کړی ده چې زموږ ځواکونه زموږ خاوره او موږ ساتي. نو چې ساتي مو د دوی حق ور ادا کړئ. مننه کوم. حتما به انشاءالله چې تعقیبوو. ناصري صاحب مهرباني. موږ لکه د 1 لک افغانۍ چې یادې شوې، دا 1 لک افغانۍ خاص د ملي پوځ منصوبینو ته، یعنی طالبانو هغه د 1 لک افغانو ارزښت هم نه لري. د طالبانو شهیدان یا مړي یا هر څوک چې یا عام افغانان د 1 افغانۍ ارزښت هم نه لري. هغه مړی او کفن او فاتحه هغه د کوره پر تاوان ده، یعنی هغه هیڅ دغه نه لري. یعنی نصري صاحب وبخښئ، حنیف ورور اوس ویلي چې د 95 او د 96 راوروسته دوی د خپلو د 2 شهید غبرګو شهیدانو په تنخواګانې او یا هم تقاعد او یا هم امتیاز نه دی اخیستی که نه. نو خپل حق چې ورته نه ورکول کېږي، دا 1 لک افغانۍ به بیا څنګه ورته ورکړل شي؟ په هیڅ صورت سره په افغانستان کې ما د ټول تر څو چې د افغانان د خپلې خاورې سره مینه، یو پاکستانی به ونه ویني چې خپل ټانګ راولي تاته دلته راوړي، دلته د پر ترازو باندې درته ودرئ. نه به یو هندو، نه به یو ایرانی، نه به یو امریکایي، نه به د نړۍ هیڅوک وویني چې ټانګ راولي او خپل ګاونډي ته لکه مرچي وارویستل یا لکه مرچي ورولو یا نور هم په راتلونکي کې موږ دا پلانونه لرو چې وارې وړو، خپل پایه ورانه کړو او کیبل یې واخلو په ایران او پاکستان او پر نورو هېوادو باندې خرڅ کړو. یعنی زموږ حس د وطن دوستۍ، زموږ حس د وطن د مینې سره ډېر په ضعیف حالت کې دی چې موږ په داسې بدبخته حالت کې لکه د چې ویل دی ورور چې ویل جنګ دی. موږ ونه کولی سوله په موږ کې داسې شخصیت پیدا نه سو
چې زموږ د سر اور مړ کړي 40 کاله پر موږ باندې اور بل ډېره دی. زیاته مننه کوم ناصري صاحب، په همدې هیله چې حد اقل نننۍ خپرونه مسؤلینو اورېدلې وي او هغو تېروتنو ته او هغو نیمګړتیاوو ته چې دقیقا د دوی په اډانه کې موږ افغانان ورسره کړاوونو سره راګیر کړي یو، دوی ورته متوجه شي او څه نه څه اقدام وکړي تر څو د افغانانو ژوند پکې خوندي شي. تر بیا مو په الله سپارم. ناصري صاحب نه هم مننه کوم، تاسو نه هم الله مو مل شه.